السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور حسن شهید. یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. خو ګومان کوم چې تاسو هم غواړئ چې خپل هر یو تصویر ته دا رقم بالکل په یو کلیک باندې بیک ګراوند ور بدل کړئ. نو په نن ویډیو کې به تاسو ته دغه طریقه ښایم. په نن ویډیو کې تاسو لپاره ما یو داسې د کمال اپلیکیشن راوړی دی چې په دې کې بالکل په یو کلیک باندې تاسو کولی شئ چې خپل هر یو تصویر ته دغه رقم بیک ګراوند ور بدل کړئ بالکل په یو کلیک سره. نو دا کوم اپلیکیشن دی ته څنګه تاسو بیک ګراوند خپل تصویر ته ور بدلوي به خپل تصویر سیو کوئ څنګه دغه ټول طریقه تاسو ته ښایم. ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. دې لپاره به تاسو لاول په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټالوئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلای شي. کوم ملګری چې زموږ ویډیو په فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه هم تاسو ته لینک میلای شي او د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلای شي. د هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولی شئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کوئ بیا به څه وکړئ سمپل دا اپلیکیشن به دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن اوپن کو نو ډایرکټلی تاسو ګیلری به اوپن شي. تاسو به څه وکړئ خپل ګیلری نه به هغه تصویر سلیکټ کړئ کوم تصویر ته چې تاسو بیک ګراوند بدلول غواړئ. نو زه به سمپل تاسو کوم د خپل یو تصویر سلیکټ کړم. کله چې هم تاسو به دې خپل تصویر سلیکټ کړئ نو دلته به تاسو ته یو پی ان جی سیستم شو شي. تاسو به څه وکړئ فسټ اف آل په دې باندې کلیک واخلئ. تاسو ته ښیم دلته به تاسو وکړئ لاول به دلته کلیک کړئ. تاسو د خپل تصویر نه به مکمل بیک ګراوند ریموو کړئ. تاسو ته ښکاري دی نه بیک ګراوند ریموو شو. بیا به تاسو وکړئ دا رقم سایډ ته په دې کې لاړ شئ. په دې کې څومره زیاتې بیک ګراوند دي تاسو ته ښکاري دلته ډېر زیاتې بیک ګراوند چې کمي تاسو ته لاندې شو کوئ او تاسو دلته لاندې په مختلفو بیک ګراوند باندې په خپله هم شي کلیک کولی. تاسو ته ښکاري سنو که زه په سنو باندې کلیک کړم دې کې به ټول د واورې تصویرونه وي تاسو ته ښکاري او دا تاسو خپل تصویر ته دغه شان بیک ګراوند بدلولی شي. تاسو چې په کم یو بیک ګراوند باندې هم کلیک اخلئ دا اتوماتیکلی به هغه ستاسو بیک ګراوند ته لګي. دغه شان که زه په شیډو باندې کلیک کوم نو په دې کې ماته مختلف دغه شان شیډوز راوړي تاسو ته ښکاري. دا هر یو چې کوم دی زه خپل تصویر ته بدلولی شم دا به ډاونلوډ کېږي. تاسو ته ښکاري زما تصویر ته به لګي او ډېر زیات زبردست تصویرونه چې کوم دی زه په دې باندې جوړولی شم. دغه شان څومره زیات دلته لاندې بیک ګراوند یې ماله شو کېږي. تاسو ته ښکاري دلته که زه په هوم باندې کلیک کوم مختلف کورونه به ماته شو شي او دا زه خپل تصویر چې کوم دی په دې کې لګولی شم بالکل په یو کلیک باندې. تاسو چې لاندې دلته په کم یو بیک ګراوند باندې هم کلیک اخلئ نو تاسو تصویر ته به هغه بیک ګراوند چینج کېږي او یو زبردست تصویر پرې تاسو جوړولی شئ. کله چې هم تاسو په دې کې خپل تصویر ایډیټ کو زبردست تاسو هغې ته بیک ګراوند بدل کو بیا تاسو غواړئ چې دا زه اوس سیو کړم د هغې لپاره به سمپل دباره په سیو باندې کلیک کوئ. بالکل په یو کلیک سره به ستاسو دغه تصویر چې دی دا ستاسو په ګیلري کې سیو شي او تاسو به خپلو ملګرو سره شریک کولی شئ. فیسبوک ته هم اپلوډ کولی شئ په خپل پروفایل باندې لګولی شئ او ډېر زیات مزیدار به ښکاري. خو ملګرو امید لرم ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي که ستاسو دا ویډیو خوښ شي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.